اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښه راغلاست وایم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو د دې په اړه دی چې څنګه موږ کولی شو د سټف یا د کارمندانو هغه کوم مجموعي معاش چې کوم دی د هغې څخه غیر حاضر ورځې هغه ورځې چې کارمندانو موږ سره حاضري نه ده ورکړې د هغوی څخه د هغې غیر حاضر ورځې معاش وګرځوو. نو د دې دپاره ما سره اکسل شیټ خلاص دی او دلته ما مخکې نه لیکلي کړي دي. فرض که د نیم کالم کې موږ سره د هغه کارمندانو نومونه دي، پوسټ کې موږ سره د هغوی پوزیشن دي چې کوم پوزیشن کې کارمندان موږ سره کار کوي او د دې هغه بیسک سیلري یا مجموعي تنخواه د دې څومره ده. او دلته اپس اینډ ډے معنا دا ده چې څو ورځې دوی موږ سره په میاشت کې غیر حاضري کړې ده. نو زموږ بحث په دې دی چې څنګه موږ کولی شو د دغې کارمندانو د دغه اداري سټف هغه ورځې چې دوی موږ سره غیر حاضري کړې ده د دوی معاش چې کوم دی موږ وګرځوو، منفي کړو او بالاخره دې ته نیټ سیلري موږ ورکړو. نو د دې کار د اجرا دپاره په ډیټکشن کالم کې زه کیبورډ نه منفي علامه پرس کوم او هغه نه بعد زه ورته یم چې دا خانه ده ما سره. وخت چې موږ داسې کوو چې موږ بیسک سیلري نه د هغې د ورځې تنخواه معلوموو، نو هغه مجموعي تنخواه چې کومه ده د هغې مجموعي تنخواه څخه به موږ تقسیم په مجموعي ورځو باندې. نو موږ سره عموما مجموعي ورځې کاري ورځې چې 10 ورځې، نو بیسک سیلري تقسیم پر 100 تقسیم پر 150. نو دې نه به موږ ته د ورځې سیلري معلومه شي او هغه نه بعد بیا موږ د ورځې سیلري چې کله معلومه شوه نو بیا د ورځې چې کوم دا سیلري ده دا موږ ضرب کوو د 100 سره د همدغې د اپس اینډ ډے چې کوم دی څو ورځې چې موږ سره غیر حاضري شوې ده او هغه نه بعد کیبورډ نه انټر پرس کوم. نو موږ سره دلته دې کالم ډیډکشن کالم کې معنا دا ده چې شپږ ورځې موږ سره د احمد په نامه چې کوم کارمند دی یا کوم استاد دی شپږ ورځې د موږ سره غیر حاضري کړې ده او د دې د کوم مجموعي تنخواه څخه دغه 6,000 روپۍ موږ ته منفي کوو. نو دغه ډیټکشن دا خو یو ځلې ما فرموله اپلای کړه، نو بار بار خو اوس موږ نشو کولی چې ټوله دپاره دغه فرموله اپلای کړو. نو د دې دپاره دغه ځای کې زه کلیک کوم او هغه نه بعد لاندې ټول کالم چې کوم دی زه ډرا کوم. اوکې، کله چې ټول کالم ډرا شو نو دغه فرموله په ټولو باندې اپلای شوه. هغه نه بعد اوس نیټ سیلري به څنګه معلوموم؟ نو منطقي خبره ده چې د بیسک سیلري نه به چې کوم موږ سره د اپس اینډ ډیز چې کوم هغه ډیټکشن شوی دی دا به ترې منفي کوو. نو مساوي زه ورته یم چې د بیسک سیلري نه ما ته منفي کا د ډیډکشن ډیز او هغه نه بعد کیبورډ نه انټر پرس کوم. نو ما ته نیټ سیلري دلته میلاو شوه او راغلی. نو دا هم دې ځای نه اخلم او لاندې پورې ډرا کوم. نو دغه فرموله په ټولو باندې اپلای شوله. نو خدای دې وکړي چې پوه شوي پې یاستئ. تر بیا چې زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم د خدای